تاسو کومه دغه وکړه دا وټول د یو کس ورول ولته به څه وي ولزه وته و چې زه به تاسو هلیکاپټر راولم ما زه به تاسو چې کومه دا شي راولم ما زه به تاسو په هلیکاپټر کې بازار ته بیمه نو حالات دغه شانتي دي هلیکاپټر راولي او کینی او موږ هیڅ منې لیدا موږ به جی پی مې خو پښتون نه کړی دا اوسه پورې موږ چې کومه په تاریخ کې کومه د خپل سیاستدان نو موږ په خپل سیاست نه پیژنو دا سیاست څه ته وایي لکه بعض خلک وایي سیاست درو دي کنه سیاست یو درو دی ته کوم ځای ما لوي سمې وځه خو نه پیژنم د لوي سمې نو ما ته ما څه پیژنم چې په هوا په ګاډي کې زه په هوا راځي نو وګي نو هغه به کومه 500 روپۍ باندې خرڅېدل خان براله کومه د ویار ته زما سره او زما دغه واده چې لاس ما په راخ کور چې د پیلې چې په وښکو ارزان په 55 روپۍ باندې 2 کیلو غوړي مونږه خسته 2 کیلو ډبه غوړي نو ډبه په کې دا کیلو ولا چاند سینم برله 2 کیلو په 55 روپۍ باندې ما خسته لکه دلته هم کمی وي ټیک دا مطلب دا چې شوي کنه لکه زمونږ د پښتنو سپېمې دلته چې کومه پنجابیان ته غوسه کړلې نو کو دیو خلک تل یو کوڅې کړی وي خو تا خو غړي کومه نواز شریف سبا خسته و په دنیا کې په ګران ترين هوټل کې چې کومه شپه نواز شریف سب کړی دا په دنیا کې په ګران ترين میک اپ چې کومه لکه می جنې واده کړو مریم نواز سب کړو مریم نواز صاحبه دا کو صاحب د خو صاحبه شو کنه مریم صاحب کړو نو د خبره السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم تاسو هوست واجد الله سورا د مخ تاسو کتلیو چې زموږ په چینل باندې یو بابا مشهور شو او ډیر زیات مشهور شو موږ به کوشش کوو چې دا غي ویډیو دوباره هم جوړ کړو خو دغه شانته موږ دغه شانته یو اساسه زموږ یو بل دلته پس صدر کې موجود ده د دې سره به خبرې کوو چې د کم وخت نه په صدر کې دي د څنګه دلته ژوند تیر کړی د کم حکومتونه دللی او د وسنګ ژوند تیري نو د دې نه تاسو کو د دې نه دا تاسو هم کوو چې د کم ځای دی او زموږ د پښتانه چې په پنده اسلام آباد کې اوسېږي د سم مسایل دا ټوټل ارسبه د دیونه تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا خیر شکر الله فضل کاکا څه نوم دی ما فضل مولا نوم دی د مولا صاحب د کم ځای زه د باجوړ جنسه بجې عمر پرې سونه وي تقریبا یې به 56-55 سال برابر ډیر ژوند نه لګا تیر کوم ډیر ژوند تیر کو په دنیا کې بس الله شکر دی الله ژوند څنګه تیر شوی دا 56 سال چې نو بس شکر دی الله بس الله رب العزت چې کومه ده هر رنګ چې کومه ده ژوندۍ تیرې په انسان باندې الله رب العزت شکر دی په موږ باندې چې کومه ده په دې وړو کې تجارت کې زموږ ژوندۍ تیر کړل لیکن چې زموږ سره مرګ چې هغه الحمدلله و چې کومه ده په کورونو وربونو چې کومه ده محلونه خسته او بنگلې خسته دي او مزدوري هم په دې مزدوري نه تللی دي د دې وړو ګاډ د غړې مړې کاروبار نه تللی دي د دې وړو کې کاروبار نه تللی دي و چې کومه هغه چې کومه په ګربونو سره لوبې کوي په ګربونو سره لوبې کوي اوس په دغه طرف تاسو کله بنډای دراغلي دا تقریبا دا سن 83 خوښه کې بل راغلی مزه چې په 86 کې ما واده وکړ دا وخت کې کومه لیوما د دې نه مخکې د څه کوله د دې نه مخکې مې سکول کې سبق خو څنګه په سکول دی زه په سبق خو له غربت ډیرو سنو پلار ته ما وایي چې زه ځکه سبق خو ما ته کومه پیسې به کار دي پنسل لپاره د کاپینو لپاره هغه چې کومه زه وایم زما څه پیسې کم دي ما چې کاپي اوسه گزار مم خپل مزدوري ته ولا کتم ما څنګه مزدوري دا لګم لا د اوسه پورې چې کومه زه خو الحمدلله خپل ژوندۍ د پکې تیریږي او بلې سرکاري نوکری دی په وخت ول نه کوله پنځم خو وخت ډېر خپل سرکاري نوکری په وخت ډېر ملاوېدلې بغیر پنځم نشي د سیم ملاوېدلې خو موږ ولا نوکری چې کومه یو خوشي او شی دی واده ځکه دا پابند دی او پابند موږ شو کتل موږ قبایل خلکو موږ خو آزاد ژوندۍ خو کاوه موږ به زموږ خو مطلب دا دی کوکنار به چې کومه نور شي نه به بس موږ دلته خو بیا چې دوه لاره موږ هغه بیا خپل کارونه کې اخته پر خپل ځمیدارو کې باخته او ځکه کومه ده اوس هغه زمکه ملاړه هغه څلاره کومه ده بس کومه ده الحمدلله زه په پنده کې استو او ډېر مخکې بچایله ولیدلې د زیا بچای مې د ما په 55 روپۍ باندې من غنم چې کومه په خپل اخیستي او په خپل مې کومه خپل ګمانې وروړي دي کم ځای نه د باجوړ کې کله چې د کراړې د امریکا روس حمله وکړه په افغانستان باندې او مهاجر رااله په وخت کې لکه په نوې جواني کې ملکه وړو مدنه ځوانو مګر ګیره بدت مینه راغلي نو ما په 55 روپۍ من غنم مخسته دي او نن چې کومه زه په 1150 روپۍ باندې سالو 20 کیلو وړه چې کومه اخلم
دا موږ په 32 روپۍ اخیستل نو دغسې حالات دي دا به کې راغله بس الله رب العزت په دې باندې موږ شکر دی الحمدلله خوشحاله یوستو چې حالات خو مهنګایي ده ګرانوالی دی خبره کوو زموږ د پښتانه بل بابا نه چې ما کومه تپوس کړو هغه ډېر زیات وایرل شوی تاسو به نه یې کتلی د F9 پارک کې هغه مې چې دا پښتانه چې دي که نه هغې مې ویلې هغه به تاسو زه وښیم هغې مې دا پښتانه چې کومه دي که نه ول دا د خالد بن ولید بچیان دي ول لکه دا نوکري کول نه غواړي ول دا غلامي دی چا نه کوي نو غلامي خو پښتون نه ده کړې د اوسه پورې موږ چې کومه دی په تاریخ کې کومه دی د خپلو سیاستدان نه موږ خو په خپله سیاست نه پېژنو دا سیاست څه ته وایي لکه بعضې خلک وایي سیاست دروغ دی که نه دا سیاست یو دروغ دی او سیاست منکري نه دي موږ خو ساده خلک یې ستون پړه موږ د څوک څه ووایي چې هلکه راځي داسې چل به کوو نو موږ وایو چې بلکل دا به وکړي لکه د امانۍ چې کومه ډرامې جوړې که نه هغه یو ډرامه کې یو خبره کړې وه ویل تاسو چې کومه دی دغه وکړئ دا وټول د یو کس ورته وویل ته به څه وې ویل زه ورته وویل چې زه به تاسو هلیکاپټر راولم زه به تاسو چې کومه دا شی راولم زه به تاسو په هلیکاپټر کې بازار ته بیمه نو حالات دغه شانتې دي هلیکاپټر راولي او کینوي او موږ هېڅ هم ونه لیده موږ به د IGP روډ باندې ویډیو جوړول دا کوم IGP روډ چې اوس جوړېږي که نه ما د یو وخت ته ګورې زه مزاغې باندې راغلی یم د حالات مې داسې شوي دي نو هغه IGP روډ کې ما هغه کوم یو رایټر چې کوم هغه چې موږ ته رایټینګ کاوه که نه نو هغې ولې دا سیدانان چې کوم دا لاول ته زه به تاله ګرده هم درکړم خو چې کله الیکشن وګټي نه بیا هغه ګرده یم نه هغه هېڅ نه هغه بیا په سترګو نه بیا خو ناوې جوړه شي که نه لکه اوس موږ په خپله علاقه کې کومه دی موږ لیدلي دي اوبه هم لیده چې دا ځي لومړی به زموږ کورونه راتله دروازې پلان کې اسلام علیکم ستا خواله رالو خو چې وټ وګټي نو بیا پسې موږ ګرځو نه د شپې میلاوېږي نه د ورځې میلاوېږي بیا ورک شي بیخي بس بیا ورک شي نو بیا که ورته وایي زما کار دی که نه نو یاره وایي زه خو کومه دی دې ته جوړ نه یم یعنې پیژنې هم نه زیات ته چې ټلیفون وکړي خدای بنده زه ته ښیم زموږ شوکت الله خان صاحب ګورنر تېر شوی دی د پاکستان او د بېنظیري په وخت کې چې کومه دی د خزانې چیرمین او څه تېر شوی دی او هغه چې کومه دی په اسلام آباد کې زه ورلم او شناخت کارتونه هم جوړول او ما ته یې ویل ته د کوم ځای ما زه د لوی سمې ویل زه خو دې نه پېژنم د لوی سمې نو ما ته ما څه وپېژنم چې په هوا په ګاډي کې ځي او په هوا راځي ناوګۍ ته ځي په سیده په ګاډي کې او بېرته باجوړ ښار ته ځي په ګاډي کې ته به ما څه وپېژنې زه یو غریب سړی یم او ته چې کومه لانکوزرو خاوند دی د غرونو د جایداد خاوند دی نو بیا حد دا چې ما هغه تلیفون باندې په هغه دغې راله دستخط هم نه کولو په پاره مې راله دستخط هم په نه کولو زما اوس ګورنر هم جوړ شوی و اوس چې کومه دی بیا چې کومه دی هغه دا واړه وټونه مې وبیلل دا څه دا د خپل نه اهلي وه نه اهلي دا وه چې بیت ته د یو غریب سړي باندې لاس نه شي کستلی یو غریب سړي په سر سوری نه شي جوړېدلی نو د هغه سر نه خو ښکته مه وباسه هغه سر نه خو ښکته مه وباسه که نه هغه زموږ دغه خپل ښکته ایستله زموږ مشران موږ بیا به چې کومه دی په سترګو موږ نه لیده نو هغه بیا ما ته ټلیفون وکړو هغه ورته ټلیفون وکړو چې بای دا زما خوری دی نو هلې ما له دستخط ستا ماما یې پېژانده زما ماما د هغه څه چې کومه دی و دغه لکه هغه سیاسي دغه کې لکه ګوتې متې وایي عالم دی مولانا اسحاق نومې دی د لوی اسلام هغه ډېر چې کومه دی مخکې دی تقریر هم کولی شي لکه دغه د کوم یو زموږ یو پښتون ملا د ماموندو هغه سبا ګرځېدلو هغه لپاره هغه تقریر غریب څه پېژندلو زما د ماما به له تقریرونه کول دا مومند او مامون کې څه مومند بېل دی مامون بېل دی مامون په باجوړ کې دی مومند خو بېل ایجنسي ده ایجنسي ده اوس به راځو تا چې کومه دا ژوند لیدلی تا چې اوس موږ ته کومه خبره کوله د زیاد دور نه د کوم وخت نه تا داسې خپل ذهن کې یاد دی چې دور لکه د ځوانۍ د دور نه ته یاد دی د ورکوټوالي نه ته یاد دی د کوم وخت نه څنګه دا اوس لکه مطلب مثال د اوس د عمران خان حکومت روان دی که نه زیات کسان ته دا وخت یاد چې په دې کې مهنګایي څومره شوې څنګه دا ژوند تېر شوی موږ خو به دا وو که نه چې الله رب العزت د عمران خان حکومت ځکه نه وي چې هغه په مسلمانانو کې چې کومه دی لږه جذبه را پیدا کړې ده مسلمانانو حکومتونه را ایښ کړي دي چې بای موږ هم یو قوت یو دا اسلام چې کومه دی دا یو قوت دی دا ستاسې په نوم باندې لا اله الا الله محمد رسول الله نه ده د دې لاندې چې کومه زندګي ده دا زندګي به موږ تېروو نو عمران خان خو به ټیک ده عمران خان غریب په لاس کې څه دی تر تو زم رستي راځ تا کومل دلی د زیاد دور دل دل د بېنظیري دل دل ما د زیاد دور دل خو مې لګ لیدلې بیا دا غنه چې کومه د بېنظیر دور نه وشري زیاد دور ته یاد ده چې کیسه سودا نو باغه کې خو بيخي ارزه چې کومه ارزانو هغه موږ په پاوچ چې کومه کیلو چې اخلو په 1200 روپۍ باندې مطلب نه نخلو هغه موږ خو دغه 13 روپۍ خو شمن موږ 50 شپږ روپۍ باندې ماخستلو او غوړي په وخت کې بسو او غوړي په وخت کې ارزانو په 55 روپۍ باندې 2 کیلو غوړي موږ اخسته 2 کیلو ډبه غوړي نو ډبه په کې هغه کیلو ولا چاند سینم برله 2 کیلو په 55 روپۍ باندې ما اخسته
لکه دلان هم کمې وي ټیک ده خو مطلب دا دی چې ارزاني هم ډېره وه بیا د هغې نه پس چې د چا حکومت ول دا جنګونه چې کومه د افغانستان خلاف شو دي دا نو بس جنګونه خو ډېر وشو زمونږ باندې هم ډېرې حالات راغلې دغه راماندې راغله په باجوړ باندې دوه درې ځای خو راماندې خپل جنګونه راغله بیا راماندې په آخر وخت کې زرداري صاحب چې کومه دی جنګ راوستلو بیا راماندې جنګ راوستو چې ربیع گفتگو روجه ده رمضان ولا جواب نه بګرم به چې موږ واپس لاړو هلته چې کومه در باندې شي نه راواچول بیرته چې کومه دغه څه پیسې راځي هغه نه په لارو کې ولګېدلې بیا څه شته کومه د پندې ته ځان مجره راوځي نقصان نه خبرې اوس کته قدرې کنه په باجوړ کې هر دریم کاسته کینسر لګېدل نه دا خو ګوره کیمیکلو کنه د امریکای او چال دی د امریکای او دوکا د مسلمانانو ګوره يهودي الله رب العزت کومه نبی له سمې چې يهودي تاسو دغه نشي جوړېدل دوست نه جوړېږي نو هغه يهودي هر یو دی هغه د امریکای دی هغه د روس دی هغه د انډیا دی هغه د چاینا دی هغه د بل یو دی کنه لکه دوست زموږ چاینا هم دوست دی امریکای زموږ کومه اوس دوستي روانه ده زموږ الحمدلله ملکونه په مسلمانانو اوس باجوړ ورسره زموږ کومه په لویسم کې تقریبا 15 کسان په لږ وخت په کینسر باندې دا څه شي نه راغله کینسر کوم ځای پراله مخکې مونږ کینسر نه پیژاندلو کینسر مونږ نه پیژاندلو په مونږ باندې داسې مزایل استعمال کړی چې په هغه کې هغه کیمیکل پراته وو چې کوم ځای ته زخم چاته ولګيږي هغه د کومه کینسر لګيږي دا کیمیکل چې کومه په باجوړ باندې استعمال شوی دي او کو څوک یې مني کو څوک یې نه مني دغه کومه 100% د کیمیکل استعمال شوی باجوړ باندې زما خو زبته د مشدغه زمنګ د خپل مشرانو غلطي ده د دې هم د خو زمنګ د مشرانو په کې غلطي نشته ده لکه ځای خو مخه به دا وټونه کې خیر له دا په لونګي مانو لونګي به ته پیژنې پښتوني او د پښتني پیژنې کنه که په مومندو کې کو باجوړ کې کو په نورې جنسونو کې دي لکه یو ملک به هغه بتلو هغه به حکومت چې کومه اصل 200 روپۍ د میاشتې راوړل هغه مطابق باغ چې کومه هغه وټ زمنګ وټ بنو دا خو اوس وټونه زمنګ جوړ شو هغه شعور چې کومه خلکو کې لکه پیدا شو چې کومه دې شي ګنده من خبره نشو کوله دا خو مونږ را نیسو بیا به کومه زمنګ څه کوي دغه ولا چې موږ ته ساس کا چې موږ ساس کا زګر دا خو مل مې ته زمنګ نه ول مې نه یار دا د پښتنو ډېر غټ ډګر نو پښتنو خدا الله رب العزت چې کومه د عزت په دې باندې کړی ځان له وچه خوري او چې مل مراشي نو خامخا سبب خوري زه د خپل خبرې ته مخکې زوم ها د لونګي خبره دی کوله نو هغه مې څه کوله چې په وخت باندې هغه وټو زمنګ به وټنو نو هغه به کومه 500 روپۍ باندې خرڅېدل خان براله کومه د یار زما سره او زما دغه واده چې لاس ماس به پیرا کور چې د پیلې چې په وښکو یو پیراغو کو هغه به کومه دی ولا به پنسویز به ولا پجب کې کېوس هغه به ورته چې هغه به ولا خلک ځان به هغه ټوکه زمونږ دغه اوس وکړه د مشرانو وکړه د خدای بندګانو ته خو پښتوني د پښتون مې زمانه نه ویل شوی دی د پخوري پښتون څو نور علم خان صاحب ته خلک سوچ په خپل معنی وکړه چې موږ پښتاني او تم پښتوني تا د پښتنو سپه مغو څخه ولې د غوڅکله دوه پیسو لپاره د غوڅکله کټیک د تا پیسې خستې دي کو نه دي خستې ته به ولار ور عمران خان صاحب زم دي خپم چې ګرانټیا نه وشوله ولې نه وشوله ته ولې نه پوهه لاړې تا دا ګرانټیا وشو ها ټیک شوله که ګرانټیا ووم شوله وسو اسم وشو چې څو شو اسم وشو کنه بالکل وشو چې جنگ وشي یو کسر پکې مات شي بیا وروسته جوړه کیږي ته به بیرته چې کومه د پټه ته مافي به وغواړي سبب کې دې شي را بشي اوس خو نه اهل شو کنه لکه زمونږ د پښتنو سپېمې دلته چې کومه د پنجابیان د غوسه کړلې نو کو دې خلک تل یو کوڅې کړی وي خو تا خو غټ اقدام وکړ نه په کار تا کنه اوس نور بیا هم تاسو ویډیو جوړو وسوي ژوند کې پښتنو تاسو تجربه دې ډیره وشو دل دې خاص اور باندې دلته چې ناسې کنه د ورځ به حساب قسمه کسان سره ملاويږي د مزدور سره ملاويږي د افسر سره ملاويږي دا قسم خلک سره ژوند دې څنګه ولیدا یاره شکر دې چې موږ خپل هر قسم خلک راځي کنه او زبر ته دا وایم چې موږ د چا سم چې کومه دا سیاسي باس نه کوو خبره کته یو پنجابي سره باس دې کې قرآن شوم هغه ول کړی چې عمران خان دا وکړ مال عمران خان چې کوم څوک دا یو لیډر نه کړی او نه به څوک کې دا انده لپاره د مسلمانانو د پاکستان چې د مسلمانانو سره یو چت کړی دی دغه کومه په خانه کعبه کې جړل او خزم مسو دیمو نو چې 12 منټه جړا کوله نو الله نه څه وکړه ویل الله اسلام ته قوت ورکړي پاکستان له عزت ورکړي او کشمیر چې کومه ده زما په لاس باندې آزاد
دا دعاګانې کړې دي او په دغه ته موږ ډېر خوشحاله او دا خو لا یو ګرانې ده چې زمونږ اینې ته هم ضرورت پېښ شي که نه الحمدلله هغه لپاره اینه هم چې کومه دی ورکولو ته تیار یې زه ستړی مې ډېر کړی پښتنو ته به څه پیغام ورکړې ژوند دې ډېر زیات ورته دا وایم پښتنو ته دا خو دا د قسمت خبر دی که زما نه وروسته څو کسان لاندې چې کومه دی په د چین او دغو کاروبارونه کوي که نه او زما به کېدای شي قسمت کې دا الله رب العزت به لیکلي نو ستړی شوم یا نه شوم مطلب دا زه پښتنو ته پیغام ورکوم چې بای موږ پښتانه یو الحمدلله دا زمونږ خان دی دا زمونږ مشر دی دا زمونږ چې کومه دی لیډر دی د پښتنو نه بلکې تمام پاکستان لیډر دی د تمامو دنیا کې چې څومره مسلمان ملکونه ټول لیډر جوړ شوی دی دا چې کومه دی موږ عزت وکړو د احترام وکړو او د په هر قسمه احترام وکړو وټم مله ورکو منډه مله وکړو دعا مله غواړو لکه چې الله رب العزت چاته عزت ورکول غواړي نو ټول دنیا ته نشي اخیستلی دا خو د یو امریکا ده چې شل امریکایان پسې ولګي ته نشي اخیستلی او که الله رب العزت د زراعت دغه راوستو که موږ ولې ډېرې دعاګانې مو وکړو نه هغه فیصله به الله کوي د الله فیصله کې څوک چې کوملی به دغه نشي کولی یو در شا بله خبره که زمونږ یې راکړه کومه د مهنګایي خبره دې کوله چې ګرانه ګاډۍ چا اخیستې ده ګرانه ځمکه چا اخیستې ده خبره چې دې کوله نو دا خو موږ اورېدلي وو که نه لکه په دنیا کې 1 نمبر ګرانه ګاډۍ چې کومه نواز شریف صاحب اخیستې وه په دنیا کې په ګران ترین هوټل کې چې کومه دی شپه نواز شریف صاحب کړې ده په دنیا کې په ګران ترین میک اپ چې کومه دی لکه مې جنې واده کړی هغه مریم نواز صاحب کړی وو مریم نواز صاحبه ده خو صاحب ده خو صاحبه شوه که نه مریم صاحب یې کړی وو نو داسې خبره ده که دغه لکونو کروڑونو روپۍ دې وروړې وې او په دې غریبانانو یې تقسیم کړې وې ټیک د پښتنو دې نه ورکولې په پنجاب کې خو لږ غریبانان دي که دا څوک وایي چې په سرحد کې غریبي ده نو غریبي په سرحد کې نشته دی په سرحد کې هغه سړی غریب دی چې 3 میاشتې راشن وي اوسه شکر الحمدلله ټول چې کومه په تبلیغ کې دي 4 میاشتو لپاره زیات الله رب العزت 50-60 زره روپۍ لګوي او په خپله ژبه پیسې لګوي خپلې خرچې کوي نو که هغو نه ورکړي خپل پنجاب کې تقسیم کړی وي نو بیا به هم چې کومه دی خلک به ته خوشحاله وي او اوس هم ته خلک خوشحاله وي د هغه نه موږ هم ته خوشحاله یو زمونږ لیډر دی زمونږ مشر دی چې په صحیح اقتدار باندې راشي لکه څنګه چې عمران خان په ایماندارۍ راغلی و دا کاندیدان راشي دا چې کومه دی ګوره په کارګل باندې څه وکړه کارګل باندې فوج ورغلی په کارګل باندې فوج وراچولو بیا لاړ امریکې ته نو هغه چې کومه دی ورته وویل چې ډنډې به په کوم باندې مکتار چل وکړو نو هغه فوج را پاڅول هغه یې مړ کړو دا د پاکستان نقصان نه شو کوونه شو دا د پښتنو مو شو د پنجابیانو مو شو د سندیانو مو شو د بلوچانو مو شو د ټولو نقصان وشو د ملک نقصان د ټولو نقصان دی دا یو کس نقصان نه دی چې یو د پنجابي نقصان دی د باجوړي نقصان دی یا د سرحد KPK والا نقصان دی دا د ټول ملک نقصان دی نو دې لپاره موږ چې کوم لیډران راځي کوم مخکې وروسته به مخکې چې تېر شو هغه تېر شو عمران خان له الله رب العزت نور عزت ورکړي او چې کوم راځي هغو ته موږ دا اپیل دی چې باید د غریبانو خیال ساتئ ته نن په یو ووټ باندې مخکې رسټو کېږي که نه رسټو کېږي ستا چې کومه دی یو سوي یو 100 یو کم سوي نو هغه 100 والا پې وایي زما وګټله که نه دا ګوټ چې ستا لرنه که منتله بیا څوک وګټي او دا رنګ موږ کومه د علاقې ستونزې کومې سړکونو دي کومې مسلې دي الحمدلله باجوړ کې دومره کار یو کس نه دی کړی لکه څومره چې دا وکړو زموږ یو MNA کار کړی و الله دې وبخښي د هغه نوم لال کریم د ناوګی و حاجي لال کریم صاحب چې هغه موږ له کویې میستلی و موږ د شابودین خان او نه چې کومه دی شوکت الله خان او نه بسم الله خان ټیک ده په هغه علاقو کار کوي چې په کوم ځای کې به ووټو چې ووټ به چېرته نه وکړو نه هغو له به بس هغه خړې اوبه نه دي په جوړ کې اوبه هغه به منه نه ورکولې دا خو ظالمان تېر شوي دي اوس خدای پاک راحت راوستلو د خانات په موږ باندې ډېر ظالمان وو د څه ظلمونه کړلي اسد نه ډېر ظلمونه کړي دي د ظلمونه بیا تر سوي یم دغه داسې خبرې دي چې دغه د موږ د کولو نه دي پېښ شولې چې کوم ظلمونه دغه کړي دي او دغه نیکونه او دغه کړي د باجوړ کې د خلکو سره اوس یې څوک ویلی نه شي څوک دا نشي ویلی چې بس زمونږ یو عزت دی او زمونږ چې کومه دی هغه هم زمونږ عزت دی چې اوس زمونږ خیال وساتي او زمونږ مشران دي بالکل هغه مشران پاتې هماغه مشران پاتې شوي که نه شهابالدین خان زمونږ مشر دی چې اوس په هر یو باندې خیال وساتي چې باید دا حلقه د پلانکي ده او دا حلقه د پلانکي ده اوس باجوړ کې 2 میناګان دي که نه په ټولو جنسونو کې یو مینه ده باجوړ کې 2 میناګان دي باجوړ ډېر په ترقۍ کې روان ده چې وګورئ که نه حقیقت خبره کوم ناظرین که موږ ګورو که نه بېشک مسایل به ډېر وي خو چې څومره ایجنسیان دي په هغې کې ډېر ښه طریقه تعلیم په لحاظ که موږ ګورو په هره یونیورسټۍ کې به تاسو د باجوړ کس ملاوي کې کاروبار باندې ګورو او غټو کاروبارونو ته اوس غټو کاروبارونو کې شکر ده الحمدلله زمونږ چې کومه د باجوړ چارمنګ چې کومه دی حاجي بخروان صاحب هغه هم په غټو کاروبارونو کې دی زمونږ په نیب کې چې کومه دی ډایرکټر دی زما د ترزوي کېږي دغه رنګې بل چې کومه دی په KPK کې غټ افسر دی لال محمد نومې دی هغه زمونږ د ترزوي کېږي
تدریس ویم دی کېږي نه لکه ته زامن دي نو الحمدلله باجوړ یو خو پکې الحمدلله په ټولو پښتنو کې دینداري ده خو باجوړ کې به تبلیغ الحمدلله فضا او لکه نو فرقي مرقي پکې نشته دي چې دا پلان کې دا پلان کې به دا په جمان الله رب العالمین من رحم کړي او الله رب العالمین په نور کې کومه تبلیغ او په دغه شګون ته مخه کې الله په جمان الله رب العالمین کومه باجوړ ډېر مخکې بوتلو جزاک الله وخت راکولو ناظرین تاسو دی وکړه د قشان د مخکې بابا سره مونږ خبرې کړې مونږ به کوشش کوو چې څومره ښه خلک دي د معاشرې چې چا ډېر ژوند تېر کړی د پښتنو ته څه خبرې کولی چې پښتنو ته فایده ورکولی شي مونږ به د قشان د کسان اړو کوشش به زه کوم چې دوی به زه خپلې سټوډیو ته راغواړم په سټوډیو کې به دوی سره ډېر پراپر ویډیو کوو ځکه دا بازار دی دلته رش خلک ډېر نو مونږ ډېر ښه ویډیو جوړم نه شو او نه دومره صحیح په دا لکه رینډملی ویډیو و نو داسې مونږ ورته تیاري نه وکړ زه به کوشش کوم د دوی نه به ډېرې فایدې اخلو د نه به ډېر شوزونو تاسو کوو نو امید دی چې په نیکسټ هفته کې راتلونکي هفته کې به دیونه په سټوډیو کې تاسو کوو سټوډیو ته به دی راغواړو که تاسو دیونه څه کوېسچن کول غواړئ نو هغه کوېسچن موږ ته لاندې په کمنټ باکس کې لازمي ووایئ نو نیکسټ ټایم به زه دیونه هغه کوېسچن مو کوم او دا ویډیو د شیر کړئ چې ډېرو خلکو ته ورسي ځکه چې ډېرې ښې خبرې وکړي چې ډېرو خلکو ته فایده ورسي د هغې پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان